کورونا وایروس چې له چینی پیل وکړ اوس یې افغانستان ته هم ځان رسولی چې تر دا مهاله یې له ځان سره په دغه هیواد کې 423 کسان ملګري کړي دي. خوست کې د ولایت مقام چارواکي وایي چې دغه ولایت ته د ولسمشر له لوري د کورونا وایروس د مخنیوي په موخه 80 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. دوی وایي کله چې ځانګړې شوې پیسې ترلاسه کړي د یوه میکانیزم له لارې به په شفاف ډول د وایروس په مخنیوي کې په مصرف ورسوي. د ولسمشر لخوا نه خوست 80 میلیونه افغانۍ بودیجه منظور شوې چې تر اوسه پورې دا بودیجه موږ ته په واک کې نه ده راکړل شوې او کله چې راکړل شوه د دې لپاره به شفاف میکانیزم وجود ولري او په هغو ساحو کې به په مصرف رسیږي چې د طرزالعمل مطابق وي او د کورونا د وایروس د مخنیوي لپاره مؤثره تمامېدلی شي. بلخوا بیا د عامه روغتیا رئیس وایي چې د کورونا د مخنیوي لپاره کلک تدابیر نیولي او تر ننه پورې یې نږدې 1.5 میلیون افغانۍ د دغه وژونکي وایروس په مخنیوي کې په مصرف رسولي دي. یوازې هغه مصارف مو سره راغونډ کړي دي تقریبا تر 1.5 میلیون پورې ممکن مننه کوم په هر حالت کې لري چې خوست یو ویښه ټولنه ده همدا توقع هم دغه د ویښې ټولنې څخه کیږي. د فارماسیستانو اتحادیې تقریبا تر 1.5 پورې ډالر هغه وینټیلیټور موږ ته واخیستل او په نورو برخو کې هم ځینې مصارف کړي دي. ډاکټر صاحبانو اتحادیې په همدې ډول د عامه پوهاوي بروشرو او بینرونو په چاپ کې موږ سره همکاري کړې ده. دوی هغه مصرف کړي دي. عامه خلکو ځینې تیتوفارک مصارف کړي دي. ځینې ټولنو په دې برخه کې موږ سره همکاري کړې ده او مصارف یې کړي دي. د عامه روغتیا ریاست د چارواکو پر وینا دوی پلان لري چې د سیدخیلو په سیمه کې چې له پکتیا سره سرحدي پوله ده د سکین سنټر جوړ کړي تر څو هلته مسافر معاینه او قرنطین کړي. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.